ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني طالبان د بدنامۍ څخه وژغورل. ډاکټر صاحب غني وایي امریکا غوښتل چې طالبان بدنامه کړي او نړۍ ته په ترهګره معرفي کړي، مګر ما ترېنه وژغورل. خو څنګه؟ د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. هغه داسې چې د یکشنبې په ورځ سهار امریکایي ځواکونه ارګ ته ځي، د اشرف غني ګارډ خالصه کوي او د استعفا غوښتنه کوي. اشرف غني اصولي کار کوي، په ځواب کې ورته وایي چې تاسو زما ځایناستې راولئ، زه به استعفا وکړم او واک به ورته ور وسپارم. امریکایي ځواکونه لاجوابه کېږي، له ارګ څخه دروي. دې وخت کې طالبان د کابل ښار دروازو ته رسیږي. هلته د خپل مشرتابه له امر سره سم تنګ کېږي. د مافي کړۍ په لمسون کابل ښار کې ګډوډي جوړیږي. ښه مثال همایون چې ځان د اسلامي امارت له لوري د کابل د قومندان امني په توګه معرفي کړ، چې طالبان په دې ارتباط خبر هم نه وه. دلته د اشرف غني ځایناستی شتون نه لري چې واک ورته وسپارل شي. مافي کړۍ یې توطیه جوړوي چې د ورځې په جریان کې یا د شپې د طالب په جامه کې ارګ ته ننوځي، اشرف غني ووژني، طالبان بدنامه کړي او نړۍ ته یې په ترهګره معرفي کړي. مګر اشرف غني له فکر کار واخیست، هم یې ځان په عمل کړ او هم یې طالبان د نړۍ پر مخ د ترهګر ثابتولو څخه وساتل. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.